السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د فیسبوک لپاره په موبایل کې ښایسته ښایسته تصویران جوړ کړئ. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو د دې لپاره به تر ټولو له مخه تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکریپشن کې درکړې ده. نو ګور ملګرو تاسو به دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، بیوټي پلس. نو ګور ملګرو په دې اپلیکیشن کې تاسو تصویران هم اخیستلی سئ او د هغه رقم تصویران هم ایډیټولی سئ. نو کله چې تاسو غواړئ چې تصویران واخلئ نو ګور بیا ملګرو تاسو په کیمره باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو تصویر اخیستلی سئ او که غواړئ چې تصویر جوړ کړئ نو بیا به تاسو په فوټو ایډیټر باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور ملګرو تاسو په فوټو ایډیټر باندې کلیک وکړئ، اوس تاسو غواړئ چې هر تصویر جوړ کړئ، تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. نو ګور ملګرو زه غواړم چې دغه تصویر جوړ کړمه، تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم ګور ملګرو اوله دلته تاسو ته یعنې اپشنان درکوي، بیخي زیات اپشنان دي. په دوی کې تاسو کولی سئ چې دا ټول په مخ باندې استعمال کړئ، یعنې تاسو تصویر مخ صفا کړئ. نو ګورم د تصویر د صفا کېدو لپاره چې کوم مین اپشن ده هغه سموت ده. تاسو په سموت باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم تاسو تصویر نږدې کړئ. نو کله چې ګور ملګرو تاسو تصویر نږدې کړئ، دغه ستاسو څونه زیاتوئ ستاسو د تصویر کوم پیس چې د هغه به د هغو نه زیات صفا کېږي. نو دغه رقم تاسو په ټیک مارک شا باندې کلیک وکړئ. که یو وار بیا په استعمالوئ، یو وار بیا په استعمال کړئ، یعنې هر څو وار چې تاسو استعمالوئ هغو نه به ستاسو تصویر څه شي وي، صاف وي. دغه رقم ګور ملګرو په ټون کې بیا تاسو کولی سئ پیس ته کلر ورښایاست، یعنې دغه پیس ته تاسو څه رقم کلر ورکوئ هغه کلر بیا دلته تاسو ورښولی سئ. نو هر رقم کلر چې مو خوښ وي هغه کلر به ګور دلته تاسو ورښایاست، هغه تیزوئ خفوئ یې ګور هغه ملګرو ټول دلته تاسو کولی سئ. نو زه غواړم چې هغه خپل اوریجنل کلر دې وي. دغه رقم ګور ملګرو په دې دا ټول تاسو په تصویر په مخ باندې استعمالولی سئ او کله چې تاسو دا دویم اپشن ته راسئ بیا تاسو د لیپسټیک لپاره استعمالولی سئ، یعنې لیپس ته تاسو څه رقم کلر ورکوئ، کلر څونه تیزوئ څونه یې خفوئ هغه ټول دلته تاسو ورکولی سئ. نو بیا به تاسو په ټیک مارک شا باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم کې ایډجسټمنټ ته تاسو راسئ، میجیک برش ولو په دې کې بیا ټول ملګرو تاسو په تصویر باندې استعمالولی سئ. برایټنس اوس تصویر رڼا څونه تاسو کم برایټنس د هغه څونه تاسو ورکوئ او کنټراسټ کلر څونه تیزوئ خفوئ یې نو ګور ملګرو هغه ټول دلته تاسو کولی سئ. نو هر رقم تصویر چې مو خوښ شو، هر رقم تصویر چې مې جوړ کړئ بیا به ملګرو تاسو راولاړ سئ. که چېرته تاسو غواړئ چې دغه سیو کړئ نو د دې لپاره بیا تاسو په دا ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور ملګرو تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ دغه به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو سي. نو بیا دغه تاسو کولی سئ چې په فیسبوک باندې، په مسنجر باندې، په واټساپ باندې، په ټویټر باندې، په هر شي باندې له دې څخه هم ډایرکټ شیر کړئ او هلته به ستاسو په ګیلري کې هم پروت وي. نو ملګرو ډېر ښایسته اپلیکیشن ده. په دې اپلیکیشن کې تاسو کولی سئ چې ډېر ښایسته ښایسته تصویران جوړ کړئ. نو ټول اپشنان به تاسو خپله وګورئ، خپله مې هم سر په خلاصېږي. نو ډېر ښایسته ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ سوي. که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.